بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة. باب دې په بیان د اذان او د اقامت کې د اذان او د اقامت بعض احکام ذکر شول. نن به نور بعض احکام ذکر شي د اذان او د اقامت. اول حدیث په دې کې راوړي د ابي قتاده رضی الله تعالی عنه نه وګد حدیث دی چې نبی علیه الصلاة والسلام ویده پاتې شوی و د لمانځه نه. بلال رضی الله تعالی عنه یې څوکیدار مقرر کو چې ته به موږ راپورته کړې لمانځه ته. نو الله رب العالمین په هغې باندې خوب راوستو، هغه هم ویده شولو. نو داسې وخت راپورته شول چې د لمر حرارت او ګرمایش دوی د خوب نه را بیدار کړل. نو په هغې حدیث اوږده کې دا خبره راځي ثم اذن بلال، بیا اذان وکړل د بلال. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، نبی علیه السلام لمونځ وکړل کما کان یصنع کل یوم، لکه څنګه چې کولو هره ورځ. یعنې دغه د سهار لمونځ یې بېرته راوګرځولو یا داسې وه وروسته یې وکړلو. وله عن جابر رضی الله تعالی عنه النبي صلی الله علیه وسلم اتى المزدلفه، نبی علیه الصلاة والسلام مزدلفې ته راغی. مزدلفه چې دام د مکې نه لرې ځای دی. په حج کې چې څوک حج ته تللی وي نو دا یو ځای دی چې په هغې کې شپه تېرول دا د واجباتو نه دي. طریقه یې دا ده چې کله په نهم د ذوالحجې باندې خلک عرفات ته لاړ شي حاجیان، نو د زوال د شمس نه وروسته میدان د چا ته داخلیږي د عرفات ته تر غروب شمس پورې په چیرته وي؟ په د عرفات مقام کې وي، دلته وي. نو دوه لمونځونه هلته یو ځای کوي. بیا چې کله غروب شمس وشي لمر پرېوځي، بیا حاجیان د دې ځای نه حرکت کوي چاته مزدلفې ته ځي. په دغه مزدلفه کې به بیا شپه تېروي، د ماښام د ماخستن لمونځ به هلته یو ځای کوي، صلاتین به کوي. نو اتل مزدلفه ته راغله مزدلفې ته فصلى بها المغرب والعشاء، لمونځ یې وکړو په هغې کې د ماښام او د لماسخوتن یو ځای، دې ته صلاتین ویلی شي. باذان واحد، په یو اذان سره، و اقامتین، په دوه اقامتونو سره. وله عن ابن عمر، بل روایت جمع النبي صلی الله علیه وسلم بین المغرب والعشاء باقامة واحد، په هغې کې راځي و اقامتین، په بل روایت کې راځي باقامة واحدة، په یو اقامت سره. یعنې د ماښام دپاره اقامت وکړو، ماخستن دپاره بیا ونه کړلو، ځکه دواړه لمونځونه یو ځای کړل. دا بل روایت دی. وزاد ابو داود لكل صلاة، وفي رواية ولم ينادي في واحد منهما. دا مختلف روایتونه دي، مسله اختلافي ده، هغه به ان شاء الله ورسته ذکر کړو. دا حدیث مشتمل دی په بعضو مسائل سره، د درې وړه حدیثونه مشتمل دي. بچا سره؟ په بعضو مسائل سره. اوله مسله د حدیثونه دا راوځي مشروعیت د اذان ثابت شولو چاته؟ هغه لمانځه ته چې د انسان نه قضا شوی وي. نبی علیه السلام نه لمونځ قضا شو سره د صحابه ونه، لیکن وروسته چې کله راپورته شول او د دې لمانځه اراده یې وکړه چې د لمونځ به موږ بېرته کوو، لمر راختلی دی. نو بیا نبی علیه السلام د لمونځ کړی دی په جماعت سره یو، او دارنګه په اذان سره کړی، اقامت یې ورته کړی دی. نو مسله ثابته شوله چې قضایي لمونځ دپاره هم سړی اذان کولی شي، اذان به کوي. دارنګه بله مسله دا ثابته شوله چې اقامت به ورته کیږي. بله مسله دا ثابته شوله چې په جمع باندې هم سړی کولی شي، په جمع باندې. دا بله مسله شوله. مثلا ډېر ملګري دي په یو اطاق کې پراته دي او لمونځ ترېنه قضا شو، راپورته شوله، نو همدغه ملګري دي بېرته همدغه لمونځ په جمع سره وکړي. دې نه بله مسله دا ثابته شوله چې انسان کله کله معذوره حسابېږي، به څه کوي چې لمونځ ترېنه قضا شي، یا ویده پاتې شي، خوب مثلا غلبه پې باندې کړې. داسې نه لکه زموږ بعضې ملګري نه زه خبرېږم چې هغوی لمر راوخېږي بیا راپورته کېږي، یا په هغه وخت کې راپورته کېږي چې
9 بجې وي کور کې ور باندې आवाज هم کوي نه راپورته کی یا ساتم برابر کړی وي په کیسه کې هم نه وي لیکن دا بیا ګناه ده او د دې حکم ذکر کړو چې همیشه د پاره څوک منځ قضا کیوي دا بیا کافر دی په دې باندې نه عذرن چې سړی نه څه د عذر د وجه نه پاتې شي دا مسله یاد لري دا مسله ګوره ډېرو خلکو نه د زده کړي نه اورېدلې ده په دې کې باید انسان ډېر احتیاط وکړي او دا داسې مسله نه ده چې بدلیله مسله ده امام احمد بن حنبل اوچت امام د اهل سنت والجماعت دغه مسلک ده دارنګ د محدثینو د ټولو محدثینو د مسلک ده د صحابه او فتوا ده چې المس قصدن قضا کوي د کافر ده چیرته د عذر د وجه نه سړی المس پاتې شي هیر شوی وي یا مثلا ویده پاتې شوی وي نو بده کې دغه انسان به معذور ده نو د حدیث نه دا مثلا ثابت جو کله کله د انسان المس پاتې شي د عذر د وجه نه دا انسان به معذور حسابي ګناهګار نه دی نبی صلی الله علیه وسلم خپل پاتې شوی د صحابه نه پاتې شوی دی او بل مسله دا ثابت شوله چې کله د انسان المنځ قضا شي دا سه وخت د چغه د مانځه وخت تر شوی دی نو دا به سبانین مانځه ته یا سبانی وخت څنګه کیوي هغه ته به نه تاخير کی بلکې د بل مانځنه مخکې به د دل مانځه قضا راوړي لکه دا مخکې هم دا خبره ذکر کړې و نبی صلی الله علیه وسلم د ماقام د مازدیګر المنځ قضا شولو غزوه خندق نبی صلی الله علیه وسلم د ماقام سره یو ځای وکړ اول د مازدیګر وکړ بیا ورسره د ماقام وکړو دا مسله ثابت شو بل مسله دا ثابت شو چې هغه کې په حج کې دوه منځونه یو ځای کول پکار دي ماسپکین او د مازدیګر او دارنګه د ماقام او د ماسوتن د په مزدلفه کې یو ځای کیږي صلاتین او د دې سره بل مسله دا ثابت شوه چې دغه دوه منځونه سره یو ځای کیوي نو د دې لپاره طریقه ده چې یو اذان به ورته وکړي شي ادوار د لپاره یو اذان دی او دوه اقامت دي دا په صحیح روایت کې راځي دا بل روایت چې مثلا راغلی دی چې یا بغیر د اذان نه دی اقامت نم نه دی یا مثلا یو اذان دی او یو اقامت نه بعض علماء دې ته ذهاب کړی دی او تللی دی چې یو اذان یو اقامت ولیکن راجح قول دا معلومیږي چې دا قول دی اسحاق بن راهوی دی او د نور علماء دی چې نه یو اذان به کېدلی شي لیکن اقامتونه به دوه وي دا مسله ثابته شو بل روایت راوړي وعن ابن عمر وعائشه رضی الله تعالی عنهما قال د دوړه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نبی علیہ السلام ان بلالا يؤذن بالليل بلال اذان کوي بالليل د شپې بالليل د شپې اذان کوي فکلوا تاسو خورئ واشربوا اسکئ حتی تر دې پورې ینادي چې आवाज وکړي یعنی اذان وکړي ابن ام مکتوم دا عبد الله ابن مکتوم دا اړون صحابي وو قران کریم کې د خبره غلې د سوره عبس کې عبس وتولى ان جاءه الاعمى دا صحابي دی نو تر دې پورې چې اعلان وکړي یعنی اذان وکړي ابن مکتوم وکانا رجلا او دا د یو سړی اعمالوند لا ینادي اذان نه کوي حتی تر دې پورې یقال حتى يقال له تر دې پورې چې ویل شي دته اصبحت سبا د کړلو یعنی سباش یعنی دته ویل کیږي نو دغه اذان ته به تاسو منتظر ویا مطلب دا دی چې کله بلال رضی الله تعالی عنہ اذان وکړي نو تاسو به دا فکر نه کوئ چې مثلا صبح صادق دی بلکې که څوک روزنی سي هغه د خوراک او اسکا کوي هغه ته دوام ورکړي او که څوک مثلا منځ کوي د تهجد نو تهجد المنځ ته دوام ورکړي هغه د کوي تر څو پورې چې عبد الله بن مکتوم اذان وکړي او هغه اذان څه وخت کوي اذان په هغه وخت کې کوي چې کله صبح صادق راوخیږي نو دې نه و مسله دا ثابته شوه چې سحر د پر دوا اذانونه دي پرویم قاری سره خبره وکړه چې بده باندې موږ عمل نه دی کړای پیښور کې بعد د اهل حدیث په مدارسو کې او د اهل حدیث په مساجدو کې بده حدیث باندې عمل کېدلو هغه ته بل طویل پاکستان کې وچه تهجد الاذان د تهجد اذان ورته ویل لیکن دام د سحر د منځ د پر اذان دی نه په دې باندې دلته موږ تاسو ان شاء الله عمل وکړو یو اذان وختي وکړی شي دا بخوي دا سینه چې وس مثلا دا سي وځای کې وسیګو او حکومت مر باندې د چا د مذهبيانو د بینور جنجال ته جوړ نشي دا مشکل هم وکنه وی تاسو شر جوړوي
نو په دې حدیث باندې به عمل کوو دوا ځانونه نو کله کله په دې باندې به عمل کوو نو یو مسله دا ثابته شوله چې سحر دپاره دوا ځانونه دي او بله مسله دا ثابته شوله چې د رجل اعما یعنی د ړانده سړي اذان هم صحیح دی دارنګه د هغې امامت هم صحیح دی لکه دا مثلا بعض علماو داسې کړي ده چې د ړانده سړي امامت چې دا مکروه دی لکه احنافو دا خبره کړې لیکن دا خبره خطا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله غزوې ته تلو جهاد ته به تللو نو عبدالله بن مکتوم به د ځان نائب وګرځولو په مدینه منوره کې به بیا هغې جماعت ورکولو نو جماعت امامت دا د ړانده سړي جایز دی دارنګه اذان هم جایز دی او چې کله اذان وشي نو دغې نه یعنی د سحر دپاره نو قبل الوقت دام جایز دی چې مثلا لکه احناف وایي چې مخکې د وخت نه چې اذان وشي نو بیا به وروسته بیا دوباره بیا اذان کوي لیکن دا خبره صحیح نه ده یعنی قبل الوقت د داخلېدلو د وخت نه مخکې ما اذان سړی کولی شي مخکې د داخلېدلو د وخت نه سړی اذان کولی شي خو لیکن دا د سحر دپاره په حدیث کې دا ثابته شوله نو دا مسائل شوله د چا متعلق د اذان داسې نور احادیث به انشاءالله راوړي هغه به انشاءالله په راتلونکي درس کې وایو یوه خبر هغه دا کومه چې هسې یوه واقعه ده او ډېره مفیده واقعه ده هغه دا ده مخکې ورځو کې مې دا خبره ولیدله د شیخ عثیمین رحمه الله په درس کې به طالبان ناستو لیکل به کول نو په دې کې یو طالب العلم داسې و چې د هغې نه شیخ عثیمین رحمه الله پوښتنه وکړه یو حدیث یې ترجمه کړو ویلې بیا یې د شاګرد نه پوښتنه وکړه چې ما څه وویل هغې چې پوه نه شو متوجه نه وم نو څنګه ناستې دی درس ته نو هغې ورته ویلې چې که نوره فایده وانخلم خو د دې وجې نه کینم چې رسول الله فرمایي لا یشقى جلیسهم نه به بدبخته کیږي یعنی ناس کس د حدیثو درس ته دا نه بدبخته کیږي یعنی د دې په نیت باندې زه ناست یم اگر که مثلا یو انسان په دې درس کې پوه نشي په مسله باندې خو هسې کې ناستل دا ثواب لري وی شیخ عثیمین رحمه الله په ژړا شو او ویلې چې موږ دا غوښتل چې موږ تا ته یو شی وښیو لیکن برخلاف تا موږ ته علم راوښودلو نو زما مقصد دلته دا دی چې بعضې ملګري هغه وځي نه پوهېږو یا مثلا په دې خبره نه پوهېږو موږ ژبه فارسي ده او په دې خبره نه پوهېږو نو زه دا وایم چې هسې یو سړی کښېني نو په دې کښېناستلو باندې هم الله ورته اجر ورکوي نو الله رب العالمین دې موږ تاسو توفیق د دې راکړي چې د قرآن او د حدیث درسونو ته کښېنو او دارنګه په هغې باندې بیا وروسته عمل ورباندې وکړو وبالله تعالی التوفیق